الرحمن الرحیم. نن راځو زمونږه درس دی په ماوس یا ماس پروګرام کې مایکروسافټ آفیس سپیشلیسټ دې کې زمونږه درس دی او یو نوی پروګرام به مونږه سٹارټ کوو چې هغې ته اکسل پروګرام ویل کېږي. ډېر زبردسته پروګرام دی. نارملی په دې کې موږ سره ټولو شپږ پروګرام شامل دي چې یو پکې مایکروسافټ وینډوز ده، یو پکې مایکروسافټ اکسل دی، یو پکې مایکروسافټ ورډ دی او همدغه شانه مایکروسافټ پاور پوینټ او په آخره کې مایکروسافټ ایکسس او لاست کې انټرنیټ. ټول دغه پروګرامونه په دې کې موږ سره شامل دي. زمونږ اصلي مقصد په دې کې د اداري پروګرامونو نه دی چې څنګه په اداراتو کې د پروګرامونو نه استفاده وکړو. وینډوز خو یو داسې پروګرام دی چې دا صرف موږ د هارډویر سره اشنا کوي او په کمپیوټر کې چې کوم مشکلات رامنځته کېږي د هغې د حل دپاره موږ دا وایو. خو د هغې نه علاوه دغه څلور پروګرامونه په اداراتو کې ډېر مهم پروګرامونه دي او د دې کار ډېر زیات ضروري دی چې د هغې د جملې نه موږ سره یو پروګرام دی هغې ته اکسل وایي. تر ټولو مهم پروګرام، ضروري پروګرام او ډېر استعمالونکی پروګرام دی. تر ټولو مخکې به زه تاسو ته په دې باندې خبرې وکړم چې داسې به زه وایم چې اکسل پروګرام مونږه څه ته ویلی شو، یعنې وټ از مایکروسافټ اکسل پروګرام. تر ټولو اولنۍ پوښتنه دا ده چې مایکروسافټ اکسل پروګرام څه شی دی. سمپلی داسې مونږ وایو those program which is used for calculation and accounting. هغه پروګرام چې هغه استعمالیږي د کیلکولیشن او اکاونټینګ دپاره نو دې ته مایکروسافټ اکسل ویل کېږي. دوه خبرې دي. یو اکسل پروګرام چې مونږ استعمالو هغه کیلکولیشن دپاره استعمالیږي، یعنی لومړنۍ خبره په دې کې مونږ سره ده هغه د کیلکولیشن ده، او دوهمه خبره چې کوم ده هغه مونږ سره په دې کې د اکاونټینګ ده. یعنی دې دوه مسلو دپاره مونږ دا استعمالو. ګورئ دا پروګرامز داسې چې په اداراتو کې د یو خاص مقصد دپاره استعمالیږي. اکسل پروګرام چې په اداراتو کې استعمالیږي نو اصلي مقصد به بدی د محاسبې مقصد، او هغه محاسبه به په دوه طریقو سره کېږي. یو کیلکولیشن بیس محاسبه به کېږي او یو به د اکاونټینګ بیس محاسبه کېږي. که موږ چېرته مثال محاسبه د کیلکولیشن بیس کو نو دی مطلب څه دی، یعنې دا دواړه څه فرق لري. کیلکولیشن هم محاسبې ته وایي او اکاونټینګ هم محاسبې ته ویل کېږي. عام کیلکولیشن لکه تاسو عامه محاسبه کوئ، ما ولیکل 2 جمع 2 فار ایگزامپل ماینس 2 ضرب 2 از ایکول ټو ریزلټ. د دې چې کومه نتیجه مونږ ته لاسته راغله نو دا یو محاسبه ده. خو دا کوم مډل محاسبه ده؟ دا یو کیلکولیشن دی. دا یو محاسبه شو چې دلته به ریزلټ ما ته لاسته راځي. خو د دې محاسبې هغه مقصد مونږ ته معلوم نه دی چې یاره دا محاسبه مونږ د څه دپاره وکړه، خو ریزلټ دې نتیجه د لاسته راغله. میبي هغه نتیجه مونږ ته معلوم وي چې یاره په دې کې ما سره سیلري ده او د هغې نه علاوه بونس دي او بیا زه د هغې ټوټل وباسم نو 2000 سیلري 2000 بونس
او بیا د هغې نه علاوه چې کوم دی هغه سیلري ټوټل زر وباسم مثال 4000 که داسې یو محاسبه چې په هغې کې اصلي هغه دغه معلوم وي چېرې دا بونس دی دا یې ټوټل دی دا یې سیلري ده معلوم دي دا ټولې خبرې موږ سره که نه نو دې ته هم کیلکولیشن وایي دې ته هم موږ څه ویلی شو دې ته هم کیلکولیشن ویلی شو کله چې تاسو یو محاسبه کوئ او هغه په هغې کې کوم قوانین نه وي د قوانینو مطابق هغه محاسبه نه وي نو دې ته کیلکولیشن محاسبه ویل کېږي هغې ته کوم ډول محاسبه موږ وایو کیلکولیشن یو داسې محاسبه وي چې په هغې کې قوانین یو د هغې په اساس محاسبه کېږي تاسو کې اقتصاد والا به څوک وي که نه اکاؤنٹنگ محاسبه دا هم همدغه محاسبه ده په دې کې به ضرب تقسیم جمع دا استعمالیږي خو دا به د څه قوانینو په اساس باندې کېږي لکه تاسو کله چې اکاؤنٹنگ محاسبه کوئ نو اکاؤنٹنگ کې لومړنۍ خبره چې کوم دی جنرال بوک یا جورنال جوړېږي کله چې د اکاؤنٹنگ محاسبه موږ کوو نو په هغې کې لومړنۍ څه موږ جوړو جورنال جوړو مونږه جورنال دا یو بوکي په دې کې عمومي انټرۍ نه مونږ کو یعنی دا ګوري یو قانون دی د محاسبې لپاره چې ته کله اکاؤنټنګ محاسبه کې نو اول به جورنال جوړې یو قانون په دې کې مونږ سره شته که ته مثال په ډول محاسبه کې نو ته په پاغې کې د دې نه وروسته د دې نه لیجر جوړې که ته مثال محاسبه کې نو ته به د دې نه ټریبلانس جوړې که ته محاسبه کې دي کې به نور هم ډېرې خبرې شته دي انکم سټیټمنټ به جوړې او څه وغیره وغیره داسې یو څه سټیپ په دې کې موجود دي یا داسې یو قوانین په دې کې شته چې د دغې قوانینو په اساس به محاسبه کېږي که چېرته دا قوانین په دې کې نه وي نو بیا خو صرف کیلکولیشن اما اوس دې کې ګورئ ما دا محاسبه کړې ده خو دا محاسبه نه د جورنال مطابق ده نه د لیجر نه د ټریبلانس هسې یو عمومي محاسبه ده نو دغه قوانین چې پکې موجود وي دا به وروسته بیا زه تاسو ته پریکټیکل ښیم اوس دونه یاد ساتئ چې اکاؤنټنګ او کیلکولیشن د دې دوه ترمنځ محاسبه فرق څه شی دی دا عمومي محاسبه ده او اکاؤنټنګ محاسبه کې څه قوانین موجود وي د هغې په اساس باندې بیا څه کېږي موږ سره محاسبه کېږي تاسو ورسې مطلب باندې کنه نو اکسل پروګرام د دې دوړو مسلو لپاره استعمالېږي هم د اکاؤنټنګ محاسبې لپاره استعمالېږي او هم د کیلکولیشن بیس محاسبې لپاره موږ استعمالولی شو اوس کله چې اکسل پروګرام تاسو یوز کوئ یا استعمالوئ د هغې لپاره اول دا چې دا پروګرام به تاسو اوپن کوئ نو ساده خبره دا ده چې تاسو به لومړی تر ټولو مخکې د اوپن کېدو نه مخکې مایکروسافټ آفیس 2013 انسټال کړئ مایکروسافټ آفیس 2013 دا اکسل ورډ پاور پوینټ دا ځان ته نه انسټالیږي د دې لپاره به تاسو یو کار کوئ او هغه دا چې تاسو به دا پروګرام دا یو پیکیج دی چې په هغې کې ډېر پروګرامونه وي او هغه پیکیج چې کله ته انسټال کړي نو هغه ټولې سافټویر یې انسټال شي نو تاسې به د آفیس 2013 انسټال کړئ او د هغې نه وروسته به بیا تاسو سره په دې کې دغه ټول پروګرامونه انسټال شي نو بیا به تاسو د رن کمانډ د لارې هغه رن کوئ رن کمانډ ته به لاړ شئ د رن کمانډ شارکټ وینډوز آر دی دی رن کمانډ کې به تاسو فقط ولیکئ اکسل څه به ولیکو مونږه اکسل بس دی به اوپن شي نورې ډېرې طریقې شته دي خو مونږ ته صرف د اکسل پروګرام هغه رن کېده پکار دی نو اکسل پروګرام رن کېږي او یا به دې لپاره شارکټ مونږ جوړو او دغه شارکټ چې دی دا مونږ د کوم ځای نه جوړو
بس اکسل پروګرام را پیدا کې دیز کې سٹارټ بٹن ته براشي او دیز کې بولی کې اکسل رائٹ کلک باندې اکسل باندې وکړو اوپن فایل لوکیشن ته براشي اوپن فایل لوکیشن ته او دا هغې نه وروسته به تاسو پر اکسل باندې رائټ کلک وکړئ پراپرټیز ته به راشي دیس کې تاسو یو شارټکټ ورکړئ لکه الټ ونیسئ دا کنټرول په خپله نیول کېږي مثال ما ورته ای شارټکټ ورکړئ نو آینده کې چې کله اکسل پروګرام مونږ رن کوو نو آل کنټرول الټ ای سره مونږ دا اوپن کولی شو اکسل پروګرام چې کله اوپن کو نو لومړی خبره په دې کې دا ورک بوک یعنی تر ټولو لومړنۍ خبره دا ده که اکسل پروګرام چې ته اوپن شي نو دغه فایل ته نه دی دا فایل چې کوم تاسو ته ښکاره کېږي دې فایل ته موږ څه ویلی شو دې ته موږ ورک بوک وایو ورک بوک کوېشن به دا سي چې وټ از ورک بوک ورک بوک څه شی دی نو زه به تاسو ته د ورک بوک مطابق خبرې وکړم چې کلیکشن آف شیټس is called workbook د شیټونو مجموعې ته ورکبوک دی شیټ څه شی دی دې ته راځم خو دغه فایل چې کوم تاسو ته ښکاره کېږي دا کوم فایل چې تاسو دلته ګورئ او تاسو وینئ دې ته ورکبوک وایي دې ته څه وایي ورکبوک په دې کې بیا دې سایټ ته اکسل لیکل شوی دی او ریسنټ راغلی دی نو د ریسنټ نه مطلب دا دی چې مخکې تا کوم فایل د اکسل کتلی دی نو هغه به دلته راځي که نوی کوم فایل ته اوپن کول غواړې نو هغه دې ځینې وګوره او تر سره په دې کې بلینک ورکبوک نه مطلب دا دی چې یو نوی خالي ورکبوک پکار دی چې په هغې کې زمونږ کار به د دې سره وي دغه نور ټول ټمپلیټ دي او ټمپلیټ نه مطلب دی چې دا راغلي اصلي اګزامپل دپاره پریکټیکل د دې استعمال ضرورت نشته نو زه به راشم په دې بلینک ورک بوک باندې به کلیک کړم دې به ما سره اوپن شي اوله خبره په دې کې د شیټ او ما دلته یو خبره وکړله چې ورک بوک ویل کېږي د شیټونو مجموعې ته نو موږ راځو اول شیټ پیژنو چې وټ از شیټ شیټ څه شی دی په اکسل پروګرام کې دا شیټ موږ څه ته ویلی شو نو موږ داسې وایو چې کلیکشن آف روز اینڈ کالمز از کالډ شیټ کله کله ورته ورک شیټ هم ویل کېږي د روګانو او د کالمو مجموعې ته موږ شیټ وایو تاسې ګورئ په دې کې دا اے بي سي ښکاري تاسو ته که نه دا اے بي سي چې ښکاري دا اے بي سي دا کالمونه دي دې ته کالم وایي او دا اے بي سي دا د کالم نومونه دي لکه اے نمبر کالم بي کالم سی کالم ډي کالم تاسو یاد ساتئ چې کالم چې دي هغه په اے بي سي شکل باندې شروع کېږي دې ته کالم نیم وایي دې ته د کالم نومونه وایي کالم نیم او د دې کالم اخرنی کالم چې کوم دی اینډ کالم چې دی هغه کوم ځای پورې دی ایکس اف ډي پورې ایکس اف ډي دا د دې اخرنی کالم دی او د دې شمیر د کالمونو په دې کې چې دی هغه 16340 دا پکې کالمونه دي یعنی دا کالمونه دي که وی شمیرو 16340 کالمه په دې کې موږ سره راځي دیو بیا نه پښتنه کومه ځکه چې دا پرنټینګ کې په اکسل محاسبه کې په هر څه کې د دې شمیر او نوم دا ډېر ضروري دی سیکنډ دویمه خبره چې کوم دا هغه 1 2 3 ده هغه موږ سره په دې کې د چی باره کې ده د 1 2 3 دا 1 2 3 خو تاسې پېژنئ که نه 1 2 3 چې دی دې ته اصلا کې رو نیم ویل کېږي دا رو نیم دي د روګانو نومونه دي تاسو دلته ښکاري مه لکه ګورئ اول نمبر رو دویم نمبر رو دریم نمبر رو دې ته رو ویل کېږي رو او دا ټوټل روګانې په دې کې چې دي اینډ رو دي کې اینډ رو چې کوم دا هغه د شمیر د لحاظه ده ځکه دلته خو ټیکسټ عدد دی نه لري
هغه 10,48,000 او 573 څنګه دي 10,48,573 دا پکې موږ سره روګانې دي نو روز پکې دومره دي او کالمز پکې دومره دي دا پکې روز شو دا 1 2 3 د رو نیم دي او دونه روګانې دي اے بی سی د کالم نیم دي او دونه کالم دي که تاسو ګورئ چې رشتې باندې دومره دي که نه نو د سر کې به ودرېږي کنټرول ایرو کی بټن به تاسو ووایئ کنټرول ایرو کی ډاون بټن تاسو د کیبورډ کې ښایم کنټرول دا ده که نه او د هغه شي غوندې چې ورباندې دا څلور بټنې چې سایډ ته دي دې کې د لاندنۍ بټنه به دې نه پریس کړئ تاسو چې غشی غوندې ورباندې کنټرول به ونیسئ او را به شي اخرنۍ بټنه ته به لاړ شي 10,48,506 دي 3 نه دي دا به دې کې موږ سره روګانې او که مثال کنټرول ایرو کی ټاپ بټن ووایي نو بیت د اول نمبر رو ته تاوړي که کنټرول ایرو کی لیفټ بټن ته وواله مطلب کنټرول دی ونیولو بیا دا بټن دی ووالم نو ایکس اف ډي پورې تا راوړي که نه دا اخرنی کالم دی که زه دې فایل ته راشم د اپشن ته راشم او دلته په دې فارموله کې یو ټیک مارک دی دا آپ کوم R1C1 ریفرنس ټیل نو دی به ما تو 14,304 هغه عادت به ماته شو کی زم ټیک ته بس اپشن ته براشي فارمولز کې به دا ټیک مارک آپ کوي دی به ځان سره اوکې کوي دی به تاسو خپل استمقدار مطلب مې دا و چې زمونږه اصلي او اکسل پروګرام کې دا روز کالمز داري نو شیټ څه ته ویل کېږي اوس پوه شئ تاسو د روګانو او د کالمونو مجموعې ته موږ څه ویلی شو شیټ وایو وربوک څه ته ویل کېږي د شیټونو مجموعې لکه په اکسل پروګرام کې یو شیټ نه بلکې ته 256 شیټ اخیستی شي مې بي زه ته معلوم خدا هغه اخري مقدار تاسو ته زه ښایم نو دا مثبت علامه چې تاسو ته ښکاري په دې کلیک کوئ که نه دې به تاسو ته شیټ درکوي خو اکثر ټایم چې کله تاسو اکسل پروګرام رن کوئ او دې تاسو وګورئ ډیفالټ په دې کې څو شیټه دي یو زم نه 3 شیټه به ډیفالټ راشي اپشن ته به راشو په دې کې به انکلوډ دیس مینی شیټ په دې به تاسو 3 ولیکئ دې به ځان سره اوکې کوئ د هغې نه وروسته به دې کلوز کو اوس که آینده کې څوک اکسل پروګرام اوپن کوي نو دې به ورته وایي تا سره 3 شیټه ډیفالټ په دې کې نو دا زیاتولی او کمولی هم شو چې مونږ باید څو شیټه په اکسل پروګرام کې نارملي واخلو تاسو به دا سوچ کوئ چې اکسل پروګرام کې به ورکه څنګه وي ځکه دا خو د شیټ مطابق خبره شوله او دا شیټ خو ورکه ده نه په دې کې خو 10,48,000 پکې 6 دي 500 دا پکې صرف روګانې دي او بیا پکې 14,000 کالمې دي نو دا خو یو پیج نه دی په دې کې ته 4,000 زیات یا کم پیجونه شمیرلو ضرورت نشته دی خو دونه اندازتن پیجونه په دې کې شته نو مهمه نه ده چې په اکسل پروګرام کې په یو شیټ کې ته وایي چې دا 4,000 یا دونه پیجونه پکې دي نو زه به ټولې لیکنې په اندې شیټ کې کوم موږ دې شیټ کې کېدای شي یو پیج لیکنه دې شیټ کې وکړو یو دې کې وکړو یو دې اسانتۍ لپاره اکسل پروګرام د ادارې کې د ډیټا اورګنایزینګ لپاره استعمالیږي محاسبې لپاره هم استعمالیږي کله چې یو ډیټا منظم وو د هغې لپاره هم استعمالیږي لکه فار ایگزامپل زمونږ اداره کې 3 ډپارټمنټه دي نو یو شیټ ته زه مثال نوم ورکوم انګلیش ډپارټمنټ په دې کې به د انګلیش ډپارټمنټ ریکارډ اچوم او په دې بل کې مثال رائټ کلیک رینیم کوم دې کې به ولیکم کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ په دې کې به د کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ ریکارډ اچول کېږي نو خبره دا ده چې دا ګوري په دې کې موږ سره ځان ته شیټ دی او دا ځان ته شیټ یعنی دې کې دا شیټونه ځکه ډېر راکړي دي چې ته کېدای شي د بیلو بیلو برخو ډیټا په یو شیټ کې څنګه کې اورګنایز کې منظمه کې موږ خپل ډیټا چې کله اورګنایز کوو منظموو هغې لپاره هم تاسې اکسل پروګرام نه استفاده کولی شي تاسو ورډ هم نه صرف اکسل زده کړئ په اداراتو کې به یوې خبرې سره مخ نه شي مشکل سره به تاسو بلکل نه مخ کېږئ ځکه
اکسل یو داسې پروګرام دی چې دوی موږ ته د ډیټابیس کار کوي، د ډاکومنټیشن استفاده دې کوی شو، د محاسبې استفاده دې کوی شو، ریپورټونه، ریکارډ منظمول، ریکارډ سرچ کول، ډېر کارونه به دې کې موږ کولی شو. تاسو وګورئ اکثره ټایم اکسل پروګرام استعمال څنګه کېږي؟ پروجیکټ چې موږ سره کوم راځي، پروژې، په دې پروژو کې باید موږ سره ډیټا انالیسیس موجود وي. ډیټا انالیسیس دې ته ویل کېږي چې ډیټا منظمول باید پکې موږ سره موجود وي. ډیټا انالیسیس مطلب دی چې د ډیټا منظمول په دې کې موږ سره ضروري دي. انالیسیس څنګه راځي؟ صحیح. ډیټا انالیسیس د ډیټا منظمول یا د ډیټا اورګنایزینګ کول، نو دې لپاره هم د دې نه موږ استفاده کولی شو. ډیټا اورګنایزینګ په بل یو پروګرام کې موږ نشو کولی ډېر اسانه سره. ډیټا اورګنایزینګ ډیټابیس نه علاوه بل پروګرام کې نه کېږي. نو ډیټابیس خو هغه ځان ته خبره ده، خو که موږ وایو چې زموږ یو پروژه ده او د دې لپاره اوس ډیټابیس جوړول دا لږ سخت کار دی، نو اکسل شته که نه؟ په دې کې هغه خپل ډیټا انالیسیس وکړه، اورګنایزینګ یې وکړه د پروجیکټ. ځکه په هغې پروجیکټ کې به تاسې سره امپلایز وي، د امپلایز به تاسې سره وي، د هغې به تاسې سره په دې کې سیلریز به یې پکې موږ سره وي، همدغه شان د هغو به پوسټ وي، همدغه شان د هغو به ټایم وي، ډیټ کنټراکټ ډیټ به یې موږ سره وي. نو دا ټولې خبرې باید په یو منظم شکل سره یو ځای کې پراته وي، په یو ترتیب سره باید پراته وي، او د هغې ترتیب دپاره یوازینۍ طریقه اکسل پروګرام دی. نو یوازې دا هم نه ده چې ته محاسبه وکړي، دا هم کولی شي چې ډیټا انالیسیزینګ وکړي، د یو پروژې مکمل پلان په دې کې جوړ کړي. د یو پروژې مکمل پلان پکې څنګه کوو موږ امپلیمنټ کو او جوړې کو موږ. نو ما خبره د ورقې باره کې کوله چې اکسل پروګرام کې وته است ورقه ښکاري نه ښکاري ته استل ته ورقه نو زی ته استخیم کنه بجلی ورته براشي په دې پرنټیټل باندې به کلیک کړئ، دا به اوکې کوي. اوس ته استخکاري ورقه اوس هم د تخکاري خو نه ښکاري راته که نه. دا ګریډ لاین ښکاري ته استه. د دې ګریډ لاین نه مطلب دا دی چې د این والا تر آی پورې دا د یو ورقې اندازه ده. دا ګریډ لاین مونږ ته د چی خبره کوي؟ دا د وایي چې دا یوه ورقه ده او د دې نه پس بله ورقه شروع کېږي، بیا راځه همداسې چې بیا ګریډ لاین نه راغلی تر آیه پورې، بیا راځه همداسې. خو داسې دا خو په دې هریزنټل شکل باندې مونږ دا خبره کوو چې یو ورقه نارملی یو ورقه او هغه هم پورټریټ ورقه هم دوه قسمه که نه، یو لینډسکیپ ورقې او بل مونږ سره لکه دا ګوره لینډسکیپ نه دا پورټریټ شو، او داسې چې کوو بیا څنګه شي لینډسکیپ شي مونږ سره. نو مونږ وایو چې د پورټریټ ورقې چې کومه اندازه ده د هغې پورټریټ ورقې اندازه د ا نه واله تر آی پورې ده په کالم کې، او د 1 نه واله تر 40 پورې ګوره دا راځي، یعنې 40 روګانې او د ا نه تر آی پورې چې دا یو ځای شي دا یو ورقه جوړوي. تاسو ګورئ چې راځي ایلند صاحب پورې 40 نو ګوره بیا دلته ګریډ لاین راغلی دی، بیا ایلند بله ورقه. نو موږ داسې وایو چې په اکسل کې ډېرې ورقې دي، داسې هم شته او داسې ورقې هم شته. نو ورقې ځکه موږ وایو زیاتې ورقې په دې کې راځي موږ سره. که تاسو دا محاسبه کې کیلکولیټر ته تاسو لاړ شئ، کیلکولیټر ته مه راځئ، اکسل کې وکئ 40 روګانې چې یو ځای شي یو ورقه جوړېږي. نو داسې به 10 او څو هغه او 48,580 دا روا ده او تقسیم په څو کا 40 نو څو ورقې راځي 2310. خو بیا دا ورقې یوازې داسې نه، بیا داسې دا ورقې یوازې بیا داسې نه داسې هم دي. نو مطلب ډېرې ورقې جوړېږي، دا 48,000 نه هم زیاتې ورقې په دې کې راځي. مطلب مې دا و چې اکسل پروګرام کې ورقې چې دي هغه تاسو سره شته دي او دغه ورقې بیا تاسو پرنټ کولی شئ
خو دا به مهمه نه وي چې دا ټولې ورقې استعمال کړو. کیدای شي په یو شیټ کې 2 ورقې استعمالېږي، 10 ورقې، 20 ورقې، 30 ورقې. تاسو ورسې مقصد باندې دلته نو دا اصلا کې دا شو. خو که دا ورقه چې ته لینډسکیپ راشي، کوم ماډل ورقه راشي موږ سره لینډسکیپ ورقه راشي، نو د ا نواله تر کوم ځای پورې ام پورې او یو نواله تر څو پورې 40 پورې دا به ورقه یې ستاسو به. یعنې دا اوس ګوره لینډسکیپ ورقه ده. پچھلي وډ کې اورینټیشن کې دا لینډسکیپ ته واړم، مخکې پورټریټ وه، نو دا تاسو لږ زوم آوټ کړئ. اوس د ا نواله تر ام پورې دا یو ورقه راځي، ا نواله تر ام پورې د یو ورقه راځي، او که نن راشي نو بیا څو پورې راځي. کیدای شي دا لږ کم او زیات وي، پروا بیا هغه نه کوي. نو ورقې مې صرف تاسو ته ښودې چې ګوره اکسل کې ورقې هم شته او د ورقو په اساس به موږ په اکسل پروګرام کې کار کوو. تاسو یاد ساتئ اکسل پروګرام کې د بارنۍ ساحې ته فارموله بار وایي. دې ته څه وایي؟ دا ښکاري دا ساحه ته او دا ډېره مهمه برخه ده. اکسل پروګرام کې موږ وایو چې محاسبه کېږي، نو محاسبه به د 2 شیانو مطابق کېږي، فنکشن پلس فارموله بیس په محاسبه موږ کوو. د فنکشن او د فارمولې په اساس په دلته محاسبه موږ کوو. د 2 اساسو محاسبه کېږي. دغه محاسبه چې کله ته کې نو کېدای شي په دې شیټ کې ولاړې او محاسبه په یو بل شیټ کې ته، نو ته چې کله محاسبه په بل شیټ کې کې نو تا ته باید هغه ایډرس شو شي چې تا دغه کالمونو کې دغه سیلونه راخیستي دي یا دې جمع کړي یا دې ضرب کړي دي، نو هغه فارموله یا فنکشن به چېرته ګورو؟ هغه دلته. لکه زه به تاسو ته اگزامپل دې شیټ کې نه دلته ولاړ یم، لیکم ایکول او راځم دې شیټ ته. مثال دا نمبر سیل جمع دا نمبر سیل جمع دا نمبر سیل انټر. اوس که زه په دې باندې ودرېږم نو ما ته به څه پته لګېږي چې دا کم سیلونه جمع شوي دي. ایډرس یې ما ته شو کوي فارموله بار ا نمبر 3 په انګلیش ډپارټمنټ کې ا نمبر 3 سیل جمع شوی دی. ګوره جمع شوی دی په انګلیش ډپارټمنټ کې د F7 نمبر سره. نو دا ګورې دا F7 دا څه معنا لري؟ د A3 څه معنا ده؟ A دا کالم دی او 3 نمبر سیل دی، نو A نمبر کالم او 3 نمبر سیل دا جمع شوی دی. F نمبر کالم دا دی، 2 نمبر رو ګوره دا ده، نو دا د دې سره جمع شوی دی. یعنې که څوک په دې کې ولیکي 0 او د F نمبر کالم کې په 1 نمبر رو کې دې کې ولیکي 0، نو هلته به جواب څو راځي موږ سره؟ هلته به جواب 40 راځي، ځکه A نمبر 3 او F نمبر 2 دا یو بل سره څنګه شوي دي؟ جمع شوي دي. او د چا سره جمع شوي دي؟ D نمبر 15 سره. یعنې D نمبر دا دی او 15 نمبر دا دی، نو دې کې چې کله ته عدد ولیکي دا عدد به د دې سره جمع کېږي. مطلب مې د جمع کولو نه دی، مطلب مې د ایډرس دی. نو فارموله بار دا ښیي موږ ته چې کوم ځینه محاسبه شوې. دا مهمه ده، وروسته بیا په کار راځي، اوس صرف مقصد باندې ځان پوه کړئ. او د هغې نه وروسته دې خوا دې ته وایي نیم باکس. دا ډېر مهم دی. نیم باکس دې د وجې نه استعمالېږي، لکه ګورې ته چې کله په یو سیل کې ودرېږي نو د هغې ایډرس تا ته ښیي. D نمبر کالم او D نمبر کالم دی، او 8 نمبر رو او 8 نمبر رو ده. دا ایډرس دی. ته کولی شي د خپلې خوښې مطابق یو ساحې ته نوم ورکړې. لکه دا ساحه ستا ده، دا سلیکټ که راشي دې ته نوم ورکړه. مثال زه ورته نوم ورکوم چې ډیټا 1، دا د دې نوم شو. که آینده کې څوک ډیټا 1 ته ځي د بل شیټ نه، نو دې کې به ولیکي ډیټا 1 ډایرکټ به هماغسې ته ځي. نو دا مونږه یو ځای نه بل ځای ته وړی شي او بیا کولی شو یو سپیسیفیک نیم، یو خاص نوم یو ځای دپاره انتخاب کړو، هغه ورکړو. نو اکسل کې دې ته نیم باکس وي او دې ته مونږ څه ویلی شو؟ فارموله. کله چې تاسو د اکسل پروګرام دا فایل سیو کوئ نو دې لپاره به فایل ته راشي، آپشن ته به سیو کولو لپاره دلته راځئ. سیو کولو لپاره به تاسې سیو آز باندې کلیک کړئ، براوز باندې به کلیک کړو ډیسکټاپ. اکسل پروګرام کې دا .xlsx چې کوم دی ګورې یو خو دا نوم دی بوک 1، بیا د هغې نه وروسته ډاټ کېښودل شوی دی او دې خوا بیا دا راغلی دی، دې ته ایکسټینشن وایي. که چېرته په اکسل پروګرام کې دا نه وي، دا فایل په اکسل کې سیو
شو خو دا ایکسټنشن یې نشته دی نو موږ به پیژنو نه. یعنی مطلب دا دی چې د اکسل پروګرام ایکسټنشن ضروري دی. د دې ایکسټنشن به تاسو یاد ساتئ. که دا چې د تاسو سره نه وي، که دا موږ سره چېرته نه وي نو بیا موږ نه پوهېږو چې اکسل پروګرام څه معنا. دا به حتمي ډاټ اکسل اس ایکس به دا حتمي موږ سره وي. نو کله زه لیکم په دې کې بک 1 خو دې کې به ډاټ اکسل اس ایکس به دا خامخا په دې کې ذکر کړم. کله چې دا زه سیو کړم ځان سره او دا کلوز کړم، آینده کې په ډیسکټاپ باندې زه دا د څه نه پېژنم؟ د دې ایکسټنشن. که څوک د دې نه دا ایکسټنشن ډیلیټ کړي، ختم یې کړي، حیران یم دا مې ډیلیټ کړو یس مې کړو، اوس څوک دا پېژني؟ نه یې پېژني. که دې باندې څوک کلیک کوي وایي دا څه شی دی، دا اوس نه پېژنم. دې به څه کوي؟ دې به دې ته ایکسټنشن ورکوي. دې ته به نوم ورکوي چې ډاټ ایکس ایل ایس ایکس. اوس او دا اکسل دی چې کله اوپن کړو هماغه پروګرام به دې سره. نو اکسل پروګرام تعریفات مې تاسو ته وکړه، د استعمال خبرې کوم تاسو ته. اصلا مقصد د اکسل پروګرام چې دی هغه په دوه شیانو ولاړ دی. زه به تاسو ته اینډ پورې زه د اکاونټینګ او کیلکولیشن مطابق خبره کوم، یعنی د محاسبې مطابق خبره به کوم. دغه ځینې خبرې مې ته عمومي ځکه وکړې چې اکسل سره لږ اشنا شي. بیا دې ته سوچ مه کوئ چې ورکه به څنګه راځي او څنګه ونه راځي، ځکه دا زموږ اوسنی درس نه دی. دا زمونږ بیا څو درسونه وروسته پچھلې وړ کې دا خبرې راځي چې ورکه به پرنټ کېږي څنګه، هغه به جوړېږي څنګه، څونه اندازې په کار دي. دا ټولې خبرې دلته شته دي. صرف لږ لږ تاسو دې سره ځان اشنا کړئ. تر دې ځایه خو تاسو پوه شوئ. بل لیکچر کې به زه تاسو ته سټارټ د کوم ځای نه لم؟ د هوم ټایپ نه بالم. اصلا په دې کې دا څه درسونه چې دي دا ډېر مهم دي. په اکسل پروګرام کې یو هوم ټایپ ډېر ضروري دی، یو پچھلې ډېر ضروري دی، یو ډیټا، او باقي د محاسبې مطابق خبرې دي. نو هغه ټول فارمولز دي. دا اوس تاسو ته وایم دا درسونه په دې کې ډېر مهم دي. دا به یو په یو سره انشاءالله صحیح طریقې سره ډسکس کوو. بس دی.